چې توس نه زه پوښتنه کوم چې د یوه کوم په زرینه خواندې ماندې د بکاخیلې په کمپ شي پنډېږي د یوه کوم 80,000 خلک د دهشتګردۍ په جنګ کې شهید شوی وي د یوه کوم 12,000 خلک ژوندي ورک شوي وي کونډې بیرې خواندې ماندې په انتظار ورته نوستې وي او د هغه کوم شاعرون سندرغوړي چک شي دا سندرې ویایي چې چک شمیش دا زی وایي په هیڅ یو ګډ ګډاري دا شاعري وي د کوم په شاعر په سندرغوړي دا فارق جوړېږي چې حماسي ترانې ووایي کوم ځوانانو مشرون د وطن د پرمختګ د ابودۍ د پوره سره راټول کو داسې مو د عالمونه نه ورسره خاکه ګیلادو چې زندان فرغاون و نمرود یې داوې خطې وژغونه د زنه وکښې په چاردو چې د دغه وخت روانور یید کې د دغه وخت د ډمډل کارنیل یید کې چې ډاس بار په پاروڅه شه په وشي دله پاسات خیل شه چا غوراونه کړی وي چا زه دا ګاډي تلا ولا ورولي او میش دمره به حسه شوی چې د یوې مرداړي د میساکي منګواري ورته ویایي مرګېټېدو تېره چرګه چې د دغې نه زامن وری آشور کو مزاحمت کو همیش نه ژوندي زمان میش یې شوي نه چې دهشتګرد نه دي ډنډل کارنلي والا ټیل کو میش په سپینې سترګې نو سپین اندورا کې دومره د کوم د غم غه سړی نشته چې ویایي چې وسړی ورڅه چې سره ارټیل شي چې د دغه ورک ځای ورته پوښتنه وکړي عزت میز اسد خیل که حصهدار فورس دي که هم کلي ولدي کولینه وشول په سپین ږیري ماندې خواندې په انتظار ورته نوستې دي هېڅ یې د غاور نشته نن سخت شه په موکا سره ارټلي دغې نږدې کومینه مې خواستی په لحاظ د خدای تعلیم یافته خلکو نوستی چې توسې یوه داسې ټینګه ټمکه میش تو سره جوړه کړي چې په دا نږدې کلي چې هر کله داسې باده پیښه شي چې ټول په اتفاق په ته سره ارټلېږي او د هغې مخنیوی کړي نور ډېر د پاکستان او د زنده‌باد شیرې مو ډېرې وویلې دا د میش ملک کېدای نه شي چې کوم آیین قانون د جوړ دی په نر سره چې مو په میرانشاه شه په سټیج ورته ویل چې نه د میش نه بلوچیونه پاکستان دی دا خالي د پنجابیونه پاکستان دی او په برما فلسطین جوړي په میش چوپ دي د دوه مخې مسلمانې پاکستان دی څنډان پرغاون پرېږده دله ډاک د پرغاونیونه پاکستان دی غیر ظالم ریاست په مخ شي په ننګ افغاني په پښتنه مینه سره ارټیل شي د خپل کوم د خواندې ماندې یشکې وچکي که داسې د وطن د مزاحمت د پوره سره ارټلې دي لکه د نن چې سره ارټلي نو لرې نه دو انشاءالله چې ډېر زر کې و د میشتوس دا وطن د بدامنۍ او د بدبختۍ نه خلاص شي ملګري ډېر دي خبرې ډېرې نه کو ویسغه د رژې په آخري ریز چې میش تللي په دا چک پوسټینه ثبوت تایید و په چک پوسټینه وې خلک درول اول د پټل ودروي خواندې ماندې د مرون سپین ږیري مري خو فوج جزا نه ورکوي بیا د پاییشه دروي بیا د په حمیدالله چک پوسټ دروي بیا د پایداګ دروي وایي شوي څه دي د جنګ د شیري کړی خپل دی ډالر د خپل په شه وګټل منلی دی 12-14 کوره د دا خلک کېرې نه ویست هغې باوجود دا ذلیلول بل په چک پوسټینه چې ورڅې کہاں سے آ رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیا کام کرتے ہو دا حق یو پلور لري چې د ځای نه دا پوښتنه وکړو چې زمانه چیرې تللی وې څه دې کړلی کې ماروغلی میش ته دا د سیالکوټ نه لنګوالی پنجپا یرغلی دی کېرته وې د ګوړې ګوڼې ور درول یې وي بله ورځ مې ویلي دي په خوږه تېل یې ویزي غېړ وي دله و درونه سپین ږیرې وزیرستاني مشر ته یایي چې کې ماروغلی څه چار دی وه په چار ته کې مرغلی دا وطن خو د مو دی که دغه خوره مالک خو زه یم دی کې مرغلی چې دله په چک پوسټ مونګایز بګا دا پوښتنه کې حالانکه دته دا پاته نه وي چې وې سره ازماک نه راونوې ته ووایه چې اسدخیله ناروغله خو زیات دی پې پوهېږي خو نه خالي یې ذلیلول مقصد دی فوجي دومره حق وي چې شناختي کارت درنه وکړي ډېر نه ډېر حق یې دا وي چې ګاډی چکو دغه حق یې نشته چې ته څه کاروبار کې د کې ماروغله نو په چار دو چې میشتو سره وداري لوسینه سره ورکي مرګ حق دی ډارېږې ما دا د ډور زنځارینه موت کېستی په خپله ریز دی هغه شاعرون یایي چې مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي خپل خو هسې ژاړي چې دښمن در پسې وژاړي د کومو د وطن د مبارزې د پوره خپل سرینه په تالیش کښېږدي په تاریخ شه پرتلین کې واخښو میشتوس انشاءالله د کومو د وطن په تاریخي نښې ژوندي وي په د آخري باید اجازه درنه وخله چې له ځینو زار قربان خو ځینې یاران مرد آباد په سپین لباس کې د لستوڼي ماران مرد آباد ترجمانی چې د ژوبلې کام کولی نشي
د کام هغه ملایان ملکان مرد آباد چې زما حق ومني ما ومني زه یې منم ګنې نو دا د پنجابي پاکستان مرد آباد